أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. دا ترتیل د خبرونه محترم مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو هیله ده چې روغ جوړ خوشاله سوکاله د عافیت په لباس باندې پټ او ملبس اوسئ. شپې ورځې مو په خیر او په عافیت باندې سر ته رسولی. دا د یو ځل بیا ستاسې د خپلې خپرونې وار رسېدلی دی چې د ترتیل خپرونه ده او دا ستاسو خپرونه ده. هغه خپرونه چې تاسې په خپله په کورونو کې په هر ځایونو کې چې بوخت د کار هم اوسېږي کولی شئ دغه خپرونه سره اوسېږئ. او زه مطمئن یم چې تاسو ته د خپرونې چې کوم وخت ځان سره قید کړی دی نو خپل نوراني قاعدې به تاسو سره وي او تیر درس به مو تکرار کړی وي. د تیر درس سره به آشنا وئ چې کوم تیر درس کې موږ تاسو مفردات ولوسته نو انشاءالله هغه درس به تاسو مکمل تکرار کړی وي، یاد کړی مې وي. نو دا د ښکلي شاګردانو سره د نوي درس په وړاندې کولو ستاسو په چوپړ کې یو. تاسو هم قاري صاحبانو ښکلي شاګردانو ګلالیانو ستړي مه شئ او په خیر راغلی. یو مرور به وکړو په تیر درس باندې. احمد الله جانه ته ووایه چې په تیر درس کې موږ تاسې مفردات ولوسته. مفردات نه دې څه زده کړه، مفردات څه ته وایي دا به موږ ته ووایې، بیا به انشاءالله لاړ شو درس ته، نوي درس ته. مفردات وایي د مفرد جمع ته، مفرد د ځان حرفونو لوستلو ته وایي. او بل دا چې موږ د حروفو د شکل سره او د تلفظ سره هم اشنا سو. ماشاءالله. یعنی مفردات وایي جمع د مفرد. مفرد هغه توري چې ځان ته لوستل کېږي او ورسره د تورو سره هم اشنا شوي او تلفظ سره هم اشنا شوي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. همدارنګه راځم تا ته محمد جانه، ته به هم ووایي چې په تیر درس کې تا څه زده کړه؟ حروف هجا 29 دي او په لوستلو کې 29 دي او په لیکلو کې 28 دي. ماشاءالله. حروف هجا یعنی کوم حروف دي؟ یعنی د الف نه تر یا پورې دته هجا حروف وایي. په لوستلو کې څو دي؟ په لوستلو کې 29 دي او په لیکلو کې 28. ماشاءالله ماشاءالله. نور څنګه ورسره څه زده کړه؟ نور دا یو حرف ظاهري یو حرف ده او دنینې بیا دوه لا درې لا څلور حرف دي، لکه با 2 حرف دي ماشاءالله، او جیم 3 حرف دي او حمزه 4 حرف دي. ماشاءالله. یعنی دا هم د خلاصه د تیر درس و چې منطقي 29 دي، مکتوبي 28 دي او ظاهر شکل سره چې کتل مفرداتو کې یو حرف وو او هر یو په خپل تشکیل کې 2 3 4 او 3 حروف وو. ماشاءالله. نوی درس راځو. نوی درس به شروع کو. دلته لیکل شوی ګورئ حروف الهجاء المرکبه. حروف الهجاء المرکبه. مخکې حروف الهجاء المفرده وو، اوس حروف الهجاء المرکبه ده. حروف الهجاء المرکبه څه معنا؟ یعنی همدغه د هجا حروف چې تاسو محمد جان مخکې ویلي چې منطوقي دي 29 او مکتوبي دي 28. دا اوس په دې درس کې څه دی؟ په نوي درس کې حروف الهجاء المرکبه همغه حروف ځان ته نه دي، مرکب دي. یعنی یو حرف سره بل حرف هم راغلی دی، 2 حرفه 3 حروفه 4 5 6 څومره چې کېږي تینه جملې او کلمې ته جوړېږي. دته وایي حروف الهجاء المرکبه. حروف الهجاء المرکبه. یعنی هجایي حروف چې مخکې موږ ځان ته لوسته اوس ځان ته نه دي، اوس څه شی دي؟ کلمات. اوس د نورو حروف سره یو ځای شوي دي. همدغه حروف دي یو تر بله سره یو ځای شوي. راځو یو تعریف ته. مرکبات جمع د څه شی دی؟ مرکب دی. مرکبات جمع د څه شی دی؟ مرکب دی. په یو اواز مرکبات جمع ده مرکب دی. مرکب څه ته ویل کېږي؟ اوس که موږ مرکبات راځو، مرکبات ډېر یو لوی بحث دی، موږ تاسو هغه ته نه ورځو. مثلا راځو په خپل طبیعت کې ګورو مرکبات وجود لري. راځو نباتاتو ته مرکبات پکې وجود لري. د نحوی علم ته چې لاړ شو مرکبات پکې وجود لري.
داسې هر څه دي چې خپل مرکبات لري. موږ هغوی سره سره کار لرو. موږ راځو نوراني قاعدې ته، چون درس زموږ تاسو چې دی د نوراني قاعده ده. په نوراني قاعده کې مرکبات څه ته ویل کېږي؟ هغه حروف چې یو نه دوه درې څلور پنځه یو ځای شوي دي، یو د بل پسې راغلي، ده ته څه ویل کېږي؟ مرکبات ویل کېږي. مرکب کېدی شي چې یو ته اشاره وشي، او مرکبات زیاتو ته څه کېږي؟ اشاره کېږي. یعنی مرکبات جمع مرکب هست و مرکب چی است که بالاتر از یک حرف و دو حرف و سه حرف با هم یک جا میآیند. یک جا کردن و پی یک دیگر آوردن حروف چی میگه؟ مرکبات میگه. په دې درس کې بیا هم آشنا کیږو د چی سره؟ د حروف و د مرکبات و حروف سره. الته حروف پیژندل ځان ته چی شمو پیژندل؟ ځان ته. دلته اوس حروف پیژنو یو ځای. حروف چه قسم میخونیم؟ یک جا. یعنی چند حروف یک جا شده به یک شکل خوانده میشه و بناء تلفظش هم چی میکنه؟ فرق میکنه. تلفظ هم چی میکنه؟ فرق میکنه. اونجا یک حرف میخواندیم به یک صوت، چون مفرد بود. مفرد همی بود که باید حرف تنها خوانده شود، صوتش هم چی باشه؟ تنها و جدا بوده باشه. صوتش چی باشه؟ تنها و جدا بوده باشه. در اینجا حروف یک جا میخوانیم، صوتش هم یک جا میخوانیم. اینطور نمیکنیم که یک حرف را از حرف دیگر چی کنیم؟ جدا بسازیم. در صوت هم قسمی که هیجی را یک جا میخوانیم، روانیش هم چی میکنیم؟ یک جا میخوانیم. اول میخوانیم هیجی، چی میخوانیم؟ هیجی. باز میخوانیم روانی. باز میخوانیم چی؟ روانی. اول به چی وایو؟ په هجا باندې وایو. یو حرف، دو حرف، درې حرف اول وایو چې فلانه حرف څنګه چې په مفردات کې پوسلو. بیرته دوباره مغه اوازونه سکو یې جو په رواني کې نفس په پکې نه اخلو، سا په پکې نه خطا کوو. همداسې یو آواز باندې وایي. نوی درس کې موږ آشنا کیږو د چی سره؟ مرکبات. یعنی هغه حروف په یو ځای شکل سره آشنا کیږو. پس څنګه چې حروف فرق وکړه کنه، حروف څه وکړه؟ فرق وکړه. مفرداتو کې ځان ته لیکل شوی وو، په مرکباتو کې ځان ته نه لیکل کیږي، یو د بل سره یو ځای لیکل کیږي. نو تلفظ هم څه کوي؟ تلفظ هم یو ځای کیږي، تلفظ هم فرق کوي. داسې موږ نشو کولی چې مثلا په ستور د مثال ووایي چې با کاف، مثلا با لام با څو حروف دي؟ درې حروف دي. داسې به نه وایو چې با بیا نفس وباسو، بیا وایو چې لام، بیا څه وایو؟ بیا وایو با. نه، دا به په یو آواز وایي. ولې؟ مرکب دی. حروف چې یو ځای دي، آواز هم یو ځای دی. هیجیم یو ځای لوستل کیږي، رواني هم څه کیږي؟ یو ځای لوستل کیږي. ان شاء الله آشنا شو یو سره. د چی سره آشنا کیږو ته ماته وایا محمد احمد الله جان په دې درس کې؟ د مرکبات سره آشنا کیږو. څنګه به سره آشنا کیږو؟ ځکه چې دا هلته په حروف مفردات کې موږ ویلو هغه ځان دلته سره یو ځای شوي دي. دلته سره یو ځای شوي دي. تلفظ به یو ځای کوو او هیجی به څه کوو؟ یو ځای به وایو. خاطر ادوای محمد جان کولی شو دا ځان ته وایو مرکبات؟ نه. ولې؟ ځکه دا سره جنګېدل دي. حروف یو ځای دي. چوکاټ کې چې ګورو موږ هلته یو حرف او دلته دوه حرف درې حرف دي. تلفظ به څه کوو؟ یو ځای به تلفظ به یو ځای کوو. او ما تاسو ویلې چې مرکبات په څو قسم ته دي؟ انواع یې ډېر زیات دي، حتی شپېتو پورې راغلي دي. صحیح شو؟ مختلف راغلي دي. بس موږ د نور سره کار نه لرو. موږ راځو چیرته؟ نورانی قاعده ته. په نورانی قاعده کې مرکبات څه ته ویل کیږي؟ حروف چې یو ځای لیکل شوي دي او یو ځای څه کیږي؟ تلفظ کیږي. دو حرفه، درې حروفه، یعنی یه اون پورته از یک حرف به بالاتر که یک جا شما او را چی میگیم؟ مرکب. اگر دو حرف بود، سه حرف بود، چهار حرف بود، یکی پای دیگر آمده بود، پس در مرکبات که حروف بیشتر شود از این جمله هم جور میشه، از این کلمه هم جور میشه و قابل معنی هم هست. قابل چی هست؟ معنی هم هست. میشه که مثلا چندین حروف یک جا شود، از او یک کلمه جور میشه، از او یک جمله جور میشه، چند کلمات با جمله جور میشه. وقتی که ما در کلمه رسیدیم باز میشه که چی بگیریم؟ معنی را هم از او استفاده شو معنی شود. لیکن در درس گذشته که فرق داره این امرایش، در درس گذشته مفردات نه معنا میداد و نه در جمله و کلمه چی میشد؟ استعمال میشد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو هم درس ته متوجه شئ، خپل نورانی قاعده مو را خلاص کړئ او ګورو چې آشنا کیږو د نوي درس سره چې مرکبات دي. بسم الله. الف 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 لام الف لام الف الف
په یو اواز باندې به په لام باندې مد کوئ، کوم چې په مفرداتو کې تاسو سره اشنا شوي وي. الف به همغه شکل وایي چې په مفرداتو کې وي، خو صوت به یې څه کوئ؟ یو ځای وایي. ګورئ لام الف لام الف لام الف لام الف با الف با الف با الف با الف لام الف لام الف لام 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 الف لام الف. ګورې خورې شاګردانو تاسو هم دقت وکوئ، لیدونکو تاسو ورته هم دقت وکوئ. په سر کې الف مفرد ذکر دی. دا الف هغه الف فرق نه لري. د دې لپاره چې دا د ذهن نه ونوځي چې کوم تاسې په مفردات کې لوستلو هغه شاته وغورځوئ. یو دفعه مفرد حرف هم راوړي. ولې؟ چې تر څو هغه اشنایي ستاسو د ذهن نه ونوځي. څنګه چې مفردات کې هغه اشنا وي، هغه بیا درته تکراروي درته چې هم تلفظ سره اشنا وي، لکه څنګه چې ویلي دي، هم د شکل سره سیاسي اشنا اوسئ. دا همدغسې بیل ووایي. ورسره بیا یو حرف راځي، کنې الف همغه الف دی. د سورت څو کرته دلته 3-4 کرته د لام سره ذکر شوی دی په مختلف شکلونو باندې. اول شکل ګورئ دام لام دی، ورسره څه دی؟ الف دی، لږ راقات دی، لیکن الف همغه الف دی. شکل شو. بل شکل دا د ګورئ چې لام دی سره د الف بیا هم څه دی؟ یو ځای شوی دی. شکل فرق کوي، تلفظ کې فرق نشته ده. شکل فرق میکنه لیکن در تلفظ فرق وجود نداره، نیست. ولی با وجود که شکل چی هستن، آشنایی شما با انواع مختلف مرکب هست، با انواع مختلف مرکبات هست. شما یک شکل مرکبات میبینین که لام بمرای الف آمده، باز هم لام بمرای الف آمده، لیکن هر دو شکل چی میکنه؟ با هم فرق میکنه. ببینیم با سومش میریم که لام باز لام امرای الف هست، لیکن شکل چی میکنه؟ فرق میکنه. شکلش فرق است، لیکن تلفظش فرق نمیکنه. بیا ګورئ چې خالی لام راغی. ولې خالی لام راغی؟ لپاره دی چې دا لام یو ځل بیا تاسې متوجه کړي چې لپاره مفردات لپاره مفرد ته متوجه کړي چې په مغه شکل سره څه وکوئ، په مغه شکل سره مفردات همغه شکل دی. بیا ګورو چې لام د الف سره راغلی، مخکې ته نه یو نیمه خانګک دی. وینئ تاسې ګورئ نیمه خانګک ورسره وجود لري. دا په څه معنا ده؟ دا په دې خاطر دی چې کولی شي چې د لام نه مخکې هم یو حرف سره راشي. کولی شي دلته با راشي، با لام الف راشي، بل حرف راشي. هر حرف چې راځي نو شکل به دغسې چې د سره به بل حرف څه کېږي؟ یو ځای کېږي. یعنې دا په دې معنا نه ده چې تنها لام د الف سره راشي، بل حرف نشي تللی، بل حرف هم ورسره مخکې هم راتلی شي، وروسته شاته هم راتلی شي. شاته خو نور حروف سره راغلي دي، لیکن مخکې موږ سره شکل خیږي، وروسته به مثال مخکې وروسته مثال بیا راځي. نو اوس د لام او الف سره اشنا شولو. ته ووایه احمد الله جانه. ألف لام ألف لام ألف باء ألف. بس ما شاء الله. اوس ته وای محمد جانه. لام ألف لام لام ألف. ما شاء الله. دا مخکې ته نه ولې یو نیمه ګک مخکې لیکل شوی دی؟ ځکه چې موږ پوه شو چې مختم او شاتم حرف راتللی شي. دا په همدې خاطر باندې دی چې د لام نه مخکې په مرکب کې کولی شي چې هر حرف سره یو ځای شي، هر حرف سره یو ځای شي. وړاندې ځو. لام ح لام ح. شکل د لام فرق وکړ، لیکن تلفظ د لام فرق نه کوي. لام بم باریک وایو، ح به هم څه کوو؟ باریک وایو. لام به 3 الف مد کوو، په ح باندې به یو الف مد کوو. ولې محمد جانه تی وایي ولې په باندې هغه باندې لام باندې 3 الف مد کوو، په دې باندې 2 کوو، ځکه هغه 3 حرفه ده او دا 2 حرفه ده. دا څه دی؟ 2 حرفه ده. ماشاءالله. داسې به یې نه وایو چې لام ح، داسې به یې نه وایو. اینطور نمیخوانیم. چه قسم نمیخوانیم؟ پر نمیکنیم. چرا؟ لام هم باریک هست و ح هم باریک هست. لام ح لام ح. ماشاءالله. مختزون
لام الف لام الف. بیا هم لام الف څه شو تکرار شو. اوس ګورئ چې دلته مخکې لیدونکو تاسو هم دقت وکړئ دلته مخکې یو نیمګک خانه یې درلوده صحیح ده. دلته وګورئ چې هماغه دلته تکمیل شو. دا چې شو ښکلي شاګردانو تکمیل شو. هماغه ځای کې څه راغی د با حرف راغی. پس موږ پوه شو چې د لام نه مخکې هم با راتلی شي او وروسته ترې نه هم راتلی شي. هر مرکباتو حروفو کې کولی شو چې ما قبل سره حرف راشي او ما بعد سره څه شي حرف راشي. دا په دې معنا نه چې تنه 2 حرفه دي 3 حرف هم کېدلی شي. لکه اوس چې مثال دلته لولو ګورئ ورته با لام با با لام با با لام با با لام با. په دا لام باندې چې آخر کې میم دی کنه لام آخر کې چې دی میم دی لک با आवाज وې چیرته پوزته ولې به پوزته وړي ځکه وروسته تنه بار راغلی ده چې راغلی دی بار راغلی تر څو چې کوم ځکه بیا اخفاء شفوي کیږي چې هغه سره مو تیار عادت وسیږي. لکه قران کې وایي چې وما هم بمؤمنین وما هم ب اوس ګوره لام ورپسې چې دی با ده نو موږ تیار سره دی چې دا قاعده دلته نشته ده خو ځان به ورسره څه کوو اشنا کوو. کوم ځکه چې اخفاء راځي شفوي نو تیار به موږ دلته د قاعده په همدې خاطر باندې دی چې کله ته د ساکن میم نه وروسته با وایي نو هلته به څه کوي اخفاء به کوي. هغه اخفاء ته کوم اخفاء وایي اخفاء شفوی. خدا هم اخفاء برشمیگه اخفاء شفوی. پس در اینجا هم بعد از اینکه بر لام چون لام چند حرف است ما شما در مفردات خواندیم لام 3 حرف است. چند حرف است؟ چطور 3 حرف است؟ لام خو 1 حرف است. ظاهری 1 حرف او شکلی 3 حرف است. ببینید لام الف و میم لام الف و میم لام 3 حرف است. آخرش میم ساکن. اینا میبینیم که بعد از میم ساکن حرف چی آمده؟ با آمده. پس کم خیشوم صوت به خیشوم میبره زیادتر هم نه کم میبریم چون در اینجا قاعده وجود نداره. لیکن آشنایی ما با قواعد تجوید باید از اینجا صورت بگیره. مثلا با لام با با لام با ماشاءالله کاف کاف. احمد الله جان ته به اوس راته ووایه چې دا کاف ولې ته نیمه لیکلی دی؟ موږ ته دا یادوي چې مفرد حرفونه دلته هماغه دي هغه مه هېروئ. مه هېرئ. او نیمه ولې لیکل شوی دی؟ ځکه کولی شي چې پسې بل حرف د کاف سره به یوځای شي. څنګه چې د لام سره یوځای شوی و د کاف سره هم څه شي دا نیمه اول درته ښیي بیا درته تکمیل ښیي بیا وروسته درته ښیي چې هغه نیمه سره در بل حرف هم یوځای شو. دوستای عزیز شما هم دقت بکنین که حرف کاف در اینجا نیمه هست. چرا نیمه هست؟ این گوینده ازی است یا نمای ازی است که به ما نشان میده که در مرکبات به شکل کاف نیمه که شما میبینین این دوباره باز چی میشه میره حرف بعدی به امراش یک جا میشه که 1 حرف 2 حرف و مسلسله بگیره حرف دیگری به امراش چی شوه 1 جا شوه. به می خاطر ای است نیمه شکل ذکر شده. بعدش هم شکل تکمیلی ذکر است که شکل تکمیل به ای است که تا شما دوباره بروین به مفردات اصل حرف کاف ببینین که در مفردات به چی شکل بود به اینی شکل بود. هم تلفظش دوباره بکنین و هم حرف دوباره به ذهنتان به چشمتان پرتین که کاف در اصل این تو یک حرف است و وقتی که در مرکبات میافته در مرکبات باز میشه که در کنار حرف کاف حرف بعدی بیاید و حرف بعدی بیاید و هر حرف از حروف هجایی که بهش وصل شود مشکلی نداره. پس کاف هم تلفظ میکنیم. این که با حرف کاف دیگر ما حروف مرکبات چگونه وصل بکنیم بخوانیم در درس بعدی انشاءالله او را تعقیب بکنین و متوجه درس بعدی باشین. حرف کاف مفرد میخوانیم کاف کاف. درنو لیدونکو د دې سلسله چې د مرکباتو درس و د دې خپرونې تر دې دمه پورې و. دا چې د کاف حرف سره به څنګه موږ اشنا کیږو په مرکباتو کې راتلونکي درس مه هېروئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په الله پاک سپارم. خوشحاله ودانه سوکاله اوسئ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين.